پرون هم کسټمر په حساب کیوري جوړ کړه چې بیا هم ریپورټ ترې جوړ کړو چې مثلا زه ورته وایم چې صرف د بصیر باندې کوم پروډکټس خرڅ کړي دي هغه راته وښیي او سپلایر کې هم همداسې چې مثلا خالد نه مونږ کوم پروډکټ اخیستی صرف هغه راته وښیي نو صرف به د خالد راته وښیي. دا د کسټمر او د سپلایر په حساب شو. یو به د پروډکټ په حساب جوړ کړو چې مثلا پروډکټ مو کوم پروډکټ مو په چا خرڅ کړی دی کوم پروډکټ مو له چا نه اخیستی دی نو چې صرف بیا کله پرینټو یو پروډکټ پرینټ کو. اوس خو موږ سره دلته پروډکټ ټوټل شته چې مثلا کله وغواړو چې پروډکټ پرینټ کو کنه ټول پروډکټس به یو وارې پرینټ شي نو ټول به نه یو وارې نه پرینټ کوو کیوري به جوړه کو. بیا به راشو کیوري ویزټ ته کوم ټیبل به ور واچو پروډکټس دا به ټول ور واچو. بیا څوک ورسره ورچو سپلایر چې پروډکټ هم په کوم چا نه اخیستی ده که نه آی ډي به یې نه ور اچوو دا نور فیلډز به ور واچوو. کیوري نه کیوري نه به یې نه جوړوو هغه نه به یې جوړ کړو ټیبل نه پروډکټ ټیبل دا به ټول ور واچوو او سپلایر ټیبل کیوري نه ګوره دا کیوري به ده ټیبل که نه سپلایر نیم و دا به ور واچوو او بل پرچیز چې کوم شیان مو ترې اخیستي دي په کوم تاریخ په څو ده نیکسټ دا به پروډکټ کیوري شي فینش او د دې ډیزاین ته به هم راشو ورته به د پروډکټ فورمولا ورکړو چې صرف یو پروډکټ راته پرینټ کړي. څه شی به ولیکو لایک د فیلډ نیم پروډکټ انډرسکور نوم ده که نه به ولیکو چې پروډکټ انډرسکور نیم. اوس چې کله موږ ډیټا شیټ ویو کلیک کوو د پروډکټ پوښتنه به کوي که نه مثلا زه ورته وایم چې کوم پروډکټ پین مې وینې پین راغی پین مو له چا نه اخیستی و خالد ګوره دا د پروډکټ په حساب شو. اوس مثلا که قلم موږ له 4-5 کسو نه اخیستی وي د ټول نومونه به راشي دا پروډکټ کلوز شي دا پروډکټ کیوري شوه کومه کیوري چې سپلایر پکې ده که نه چې پروډکټ هم له چا نه سپلای کړی. یوه بله جوړه کړو د پرچیز لپاره بیا کیوري ویزټ اوکې دا وارې به بیا اول پروډکټ ور واچوو څوک به ورسره ور واچوو کسټمر چې په چا هم خرڅ کړی آی ډي به یې نه ور اچوو دا نور به یې ور واچوو او سیلز ډیټیلز چې په کوم تاریخ هم پرې خرڅ کړی څو روپۍ راکړي څو پسې پاتې دي. نیکسټ دا به پروډکټ کیوري سیلز شي یا کسټمر شي پروډکټ کیوري کسټمر د دې به هم همداسې فورمول ورکړو ډیزاین ته به یې راشو او پروډکټ ته به بیا هم دا فورمول ورکړو لایک پروډکټ انډرسکور نیم. اوس چې کله ډیټا شیټ یې کلیک کوو ګوره پروډکټ مثلا زه ورته پروډکټ پین ما په چا باندې خرڅ کړی ده نو وینې نومونه به یې راځي پروډکټ پین ما په چا باندې خرڅ کړی بصیر باندې دا د پروډکټ په حساب شو. صحیح ده دونه به هم راپور جوړ کړو کریټ ریپورټ ولې ترې جوړوو چې بیا پرینټوو که نه نو کومو کیوري نه به یې جوړ کړو یو کسټمر او یو سپلایر پیدا به یې کړو دلته نوم یې دا کسټمر کیوري پروډکټ سپلایر او پروډکټ کیوري کسټمر له دوه نه به جوړ کړو فیلډز به ټول ور واچوو پروډکټ په حساب باید راشي او جمع یې هم د دغو شیانو وکړو چې ټوټل یې راته راوباسي. نیکسټ پروډکټ څه شی و سپلایر و کوم یې ورسره یوځای کړو کومه کیوري وه کسټمر پروډکټ کیوري کسټمر دا د کسټمر نه جوړه شوه چې اوس به ګورې دلته موږ نه پوښتنه کوي چې کوم یې ورته پرینټ کړم زه ورته وایم چې پروډکټ په حساب قلم ما په چا خرڅ کړی که نه دلته به یې ریپورټ راځي چې په چا مې خرڅ کړی ده ټوټل ډیټیلز به یې راځي پرینټ پریویو به یې کلوز کړو هلک به یې وګورو ریپورټ ویو به یې وګورو چې ټوټل معلوم شي. زه ورته وایم قلم په چا خرڅ کړی په بصیر باندې ټوټل ډیټیلز به دلته موجود وي په کوم تاریخ و څو روپۍ راکړي څو روپۍ پسې پاتې نو دا ریپورټ د پروډکټ په حساب شو
چې پروډکټ مو په چا خرڅ کړی صحیح ده یو نو پروډکټ او ابل چې ټوټل آل ل کیوري نه ټیبل هم جوړ کړی هغه به ویني ټول پروډکټ راته کوي په یو وار چې راپور کلیک کو ټول پروډکټ به درته راباسي چې کوم پروډکټ له چا نه اخیستی دي دا به نو ویني یو پروډکټ چې هر پروډکټ نوم دی ورکړم هغه به درته راباسي او دا بل راپور کې جوړ کو د سپلایر ریپورټ ویزټ کومې کیوري نه پروډکټ کیوري سپلایر دینه کې جوړ کو بیا به سپلایر راته کوي چې مثلا کوم پروډکټ له چا نه سپلای شوی صرف یو پروډکټ دا به ټوټل په کیو باسو سپلایر مینل دا به پوښتنه رانه کوي مثلا زه ورته پین ما له چا نه سپلای کړی که نه نو د هر چا نه چې هم سپلای کړی د ټول نومونه دلته راشي دا زمونږ ریپورټ هم جوړ شوه فارم هم جوړ شوه کیوریز هم ټول شیان جوړ شوه اوس به ځو سویچ بورډ ته چې دا ټول شیان په بټن شي تر څو هر کار زمونږ په بټن اجرا شي نو بټن نه موږ بیا چیرې جوړول فورم کې مې جوړول نو لاړ به شو یو خالي فورم به واخلو کریټ بلینک فورم یو خالي فورم به واخلو د دې ډیزاین ته به راشو بټنونه هم په کوم ځای کې جوړوله ډیزاین کې کنټرولز که نه دلته موږ بټنز لرو بټن لپاره هم دلته کنټرول ویزرډ درلود موږ ویل که دا کلیک کو بیا چې د بټن جوړ کو وینه د اکشن پوښتنه به خپله کېږي چې په دې باندې کوم عمل اجرا شي او که چیرې دا کلیک نه وي بیا پوښتنه نه کوي مثلا زه دا بټن جوړوم اوس ګوره ما نه به پوښتنه نه کوي بیا به څه کوو بیا به پراپرټیز ته ځو که نه دلته ایونټ کې آن کلیک په کلیک به ورته وایي چې باید کوم عمل اجرا شي خو دلته په کلیک کې ګوره موږ سره دلته لیست کې هېڅ شی نشته ولې نشته په دې خاطر چې دا کوم شیان چې موږ غواړو چې په بټن باندې خلاص شي باید هغه نه موږ میکرو جوړه کړو په یاد مو دي سویچ بورډ لپاره چې کوم شی موږ غواړو په بټن یې اوپن کړو هغه نه باید میکرو جوړه کړو دې ته به زه نوم ورکړم سویچ بورډ ډیټابیس سویچ بورډ دا دې دلته وي لاړ به شو اول میکروس ته کریټ میکرو به جوړه کړو کوم شیان زه غواړم دغه فورمونه هم ټول غواړم چې په بټن خلاص شي او دا ریپورټ هم ټول غواړم نو یو به جوړ کړو دلته به ورته وایو چې فورم مو جوړوه څه شی هم لیکله اوپن فورم کوم فورم له دې ځای نه به یې نوم ورته وښیو مثلا ورته وایم چې کسټمر دا یو به شي دا به زه سیو کړم د کسټمر په نوم باندې څه شو یوه میکرو جوړه شوه بله میکرو ته به لاړ شو بیا اوپن فورم دا وری کوم فورم پروډکټس دا څه چې فورمونه دي دا به ټول او ریپورټ هم همداسې دا به شي پروډکټ فورم دوه میکرو شوي دا بل به هم همداسې جوړ کړو اوپن فورم پرچیز نه کسټمر شو سپلایر به جوړ کړو دا به د سپلایر شو څو دانې شو درې دا دلته به خلاص کړو ګوره دې کې کسټمر چې مثلا کسټمر بصیر په بصیر باندې مونږ کوم پروډکټ خرڅ کړی دا په څو قیمت و څو دانې و ټوټل یې څو شو دا هم میکرو جوړه کړه او بل هم پروډکټ چې د پروډکټ په حساب وي او بل هم سپلایر چې د سپلایر په حساب وي دا درې فورمه شوه اوس به لاړ شي ریپورټ به ټول میکرو جوړ کړي کریټ اوپن ریپورټ کوم ریپورټ مثلا اول ورته وایم چې کسټمر څه شی راته وښیي ریپورټ ویو یې راته وښیي که پرنټ ویو فلم به یې ریپورټ ویو کلوز دا به کسټمر ریپورټ شي کسټمر ریپورټس خالد مچاور متوجه باش بیا اوپن ریپورټ کسټمر نه وروسته کسټمر کیوري ریپورټ کیوري چې کله یو کسټمر پیدا کوي که نه کلوز به کړو سیو دا به هم کسټمر کیوري ریپورټ وینې دا یې میکرو شوه صحیح ده دا هم جوړه شوه دا بل به هم جوړ کړو اوپن ریپورټ کوم ریپورټ دا وری پروډکټ کیوري کسټمر همدغه نوم به یې کاپي کړو میکرو ته به یې همدا نوم ورکړو اوپن ریپورټ دا وری سپلایر شو صحیح ده همدا نوم به یې کاپي کړو همدا میکرو ته به همدا نوم ورکړو بیا هم میکرو اوپن ریپورټ
دا وری پرچیز پروډکټ شو دې نه به میکرو جوړه کړو میکرو اوپن ریپورټ سیلز پروډکټ شو دې نه به جوړ کړو بیا همداسې اوپن ریپورټ سپلایر ریپورټ او اوپن ریپورټ اخري ریپورټ د څه په نوم ده سپلایر 1 او د بل سپلایر ترمنځ څه فرق و سپلایر 1 کې څه شی د نوم په حساب ده او خپل سپلایر بیا ټول ده که نه صحیح ده دا به سیو کو سپلایر کیوري ریپورټ دا هم جوړ شو ټولو نه میکرو جوړ شو که نه اوس دا ټول په بټن باندې خلاصوی شو په کوم ځای کې په سویچ بورډ کې دلته به راسو سویچ بورډ ډیزاین ته دا د بټنونه به څو دانې واخلو کوشش وکړئ چې بټنونه د فورم جدا وي د ریپورټ جدا وي نو سیکشنونه یې نو ښه به وي ګوره مثلا دا یو 3 فورمه لرم او یو 4 ریپورټه لرم دا مثلا د سپلایر لپاره شو بټن سپلایر فورم او دا بل د کسټمر شو کسټمر فورم او دا بل صرف د پروډکټ شو پروډکټ فورم دا فورمو لپاره شو چې ور باندې فورم خلاصو کلیک وکړو ایونت کې اون کلیک ګوره ټول نمونه د کیوري را هغه میکروز راغله کنه نو زه به ورته وایم چې کوم فورم ور باندې په دې خلاصوم سپلایر فورم سپلایر فورم کوم یو پروډکټ فورم سپلایر ریپورټ یا سپلایر دا فورم ده کنه صرف د سپلایر په نوم چې ده نو دلته به سپلایر واخلو چې په دې باندې دا خلاص شي کسټمر فورم په دې به کسټمر واخلو دا کسټمر کوم یو دا یو ده او دا کسټمر فورم ده نو په دې به کسټمر فورم خلاص کو او په دې به پروډکټ فورم خلاص کو پروډکټ فورم ده اوس کله موږ دلته ډیزاین ته راشو مثلا که چېرته موږ د سپلایر معلومات اچوو که نه دا به کلیک کو دا فورم به راشي مثلا که نوی سپلایر وي نوم به دلته د سپلایر ولیکو دلته به ما کوم پروډکټ هم ترې اخیستی هغه به ولیکو دلته به یې دا ډیټیلز ولیکو نوی او که چېرته مې کسټمر پروډکټ خرڅ کړی وي وینې دا به کلیک کوو نوی کسټمر نوم به دلته اچوو دلته کوم پروډکټ هم پرې خرڅ کړی او نور ډیټیلز یې دلته دا شی هم په هغه شو په بټن شو که نه او کوم صرف پروډکټ ډیټیلز کتل نو دا به دا پروډکټ شي دا څه شی شول دا فورم شول چې کله موږ نوی ریکارډ پکې لیکو مثلا تغیرات په ریکارډ کې راولو نو دا شیان موږ په هغه کې راولو فورم کې د پرنټ لپاره یې موږ ریپورټ استعمالوو که نه نو په دې به یې ریپورټ جوړ کړو دا سپلایر ریپورټ یا دا به آل سپلایر کو ځکه چې موږ دوه قسمه سپلایر یو د یو نوم لپاره او یو د ټول لپاره صحیح ده نو په دې به راشو ریپورټ به سپلایر خلاص کو دا سپلایر ریپورټ بل ون سپلایر و که نه سپلایر کیوري ریپورټ سپلایر کیوري ریپورټ په دې به سپلایر کیوري ریپورټ خلاص کو دا د کسټمر شو یو به آل کسټمر شي ریپورټ چې ټول کسټمر راته پرنټ کړي کسټمر ریپورټ او یو به کیوري شي کسټمر کیوري ریپورټ کسټمر کیوري ریپورټ کوم یو ده دا کسټمر کیوري ریپورټ دوه بټنه نور هم لرو که نه دا د پروډکټ لپاره شو یو پروډکټ سپلایر
क्यूरी रिपोर्ट او بل پروډکټ کسٹمر क्यूरी रिपोर्ट چې یو پروډکټ راته وکړي چې دا پروډکټ مې له چا نه اخیستی دا پروډکټ مې په چا خرڅ کړی کلیک وکړو کوم یو هغه دا پروډکټ क्यूरी سپلایر یې دغه یو ده او کسټمر یې دا پروډکټ क्यूरी کسټمر دا زموږ ریپورټ سیکشن شو اوس وګوره چې کله موږ پرنټوو که ټول سپلایر پرنټوو وینې دا به کلیک کوو ټول سپلایر زه څو کسه لرم خالد ده فرهاد ده بصیر ده متي الله ده که نه په دو باندې کوم کوم شیان خرڅ شوي دلته به یې ټول ډیټیلز ووینې قلم به خرڅ شوی ده که نه قلم کتاب کومه کمپنۍ ده څو روپۍ راکړي څو دا وینې د ټول سپلایر ریپورټ شو او کله چې یو سپلایر پرنټوو بیا به وینې دا کلیک کوو مثلا زه ورته وایم چې صرف څوک راته پرنټ کا خالد اوس به صرف څوک راته پرنټوي خالد که چېرته مثلا ټول کسټمر پرنټوم که نه خالد که ټول کسټمر پرنټوم دا به کلیک کوم یعنې ټول کسټمر به راته راځي که چېرې مې یو کسټمر پرنټوم دا به کلیک کوم مثلا زه وایم چې صرف څوک راته پرنټ کا بصیر که چېرته مې پروډکټ د په حساب زه ورته وایم چې صرف کوم پروډکټ پین ما په چا خرڅ کړی ده په چا مې خرڅ کړی صرف به د قلم راځي مثلا قلم ما په چا خرڅ کړی دلته به یې نومونه راشي صرف مې په چا خرڅ کړی خالد کار څو کسانو به مې خرڅ کړی هغوی به راځي او دلته د پروډکټ په حساب چې ما اخیستی مثلا زه ورته وایم قلم ما له چا نه اخیستی قلم ما له چا نه اخیستی ده دلته به یې نوم راځي له چا نه مې اخیستی ده بصیر نو اوس وګوره زموږ ټول ډیټابیس دلته په بټن باندې شو که نوی کس لیکو که پروډکټ لیکو هر څه موږ ټول چیرته دي په بټنو باندې دي نو چې کله زموږ هر کار په بټن شو دغه شي ته ډیټابیس ویل کېږي مثلا زه یو نوی کس یو نوی پروډکټ اخلم که نه دا فورم یې خلاص کړه دلته به نوی ریکارډ کلیک کړم مثلا آی ډي سل ورکړه چا نه مې نوی پروډکټ اخیستی ده مثلا زه ورته وایم چې له جاوید ادرس یې کوم ځای ده فرض مثال زه ورته وایم چې کوټي سنګي فون نمبر یې دا ده ایمیل ادرس یې کوي هم اوس دلته راځي پروډکټ آی ډي کوم پروډکټ مې له ده نه اخیستی ده نو دغه پروډکټونه که چېرې نوی پروډکټ وي دلته به یې نوی ولیکمه مثلا مارکر مې ترې اخیستی پروډکټ آی ډي د مارکر څو ده 4 دا مې ترې اخیستی په کوم تاریخ مې ترې اخیستی دلته مې تاریخ ولیکم په 2 روپۍ مې ترې اخیستی مثلا په 20 روپۍ څو دانې مې ترې اخیستې دي مثلا 40 دانې څو روپۍ شوې 400 څو روپۍ ما ورکړي فرض مثال 2.5 مې ورکړي نو څو به رپسې پاتې شوي 150 رپسې پاتې شوي نوی ریکارډ مو ولیکو د چا مو ولیکو د جاوید مو ولیکو که نه نو که کله مثلا جاوید راشي وغواړي چې راپور ما کوم کوم شیان په تا خرڅ کړي که نه نو بیا به یې ریپورټ چیرې ګورو دلته مثلا که زه دا کلیک کړم خو دې کې به ټول راشي ګوره جاوید هم راغلی که نه دا نورو زړو تر څنګ جاوید هم راغلی که صرف د جاوید پرنټ نو بیا به وینې دا کلیک کوم نو زه ورته وایم چې صرف څوک راته پرنټ کا جاوید اوس به صرف د چا راته راځي د جاوید نو کله چې نوی ریکارډ لیکو دلته به یې لیکو ډیلیټ ایډیټ تغیرات هر څه به په فورم کې راولو او پرنټ به یې په ریپورټ کې کوو نو چې کله زموږ ټول کار په بټن شي دغه شي ته ډیټابیس پوه شوې ته هم دې ځای پورې نن به هم دومره بس وي نور به بیا سبا